السلام علیکم ځوانانو. دا ویډیو په خاصه توګه د هغه نوي کل لپاره د کم چې غواړي چې په ژوند کې په مخ کې وړاندې لاړ شي، سناسه خپل ځان له وکړي، خپل معاشرې له وکړي او یو ویل پرسنالټي د هغه نه جوړه شي. بلکې تاسو ویلی شئ چې په دې دنیا هم او په هغې دنیا هم د هغه نه یو کامیاب انسان جوړ شي. 15 خبرې یاد ساتئ. په هغې کې اولنۍ خبره ډېره زیاته ضروري ده، څه ته چې په انګریزۍ کې پیشن وایي، یعنی په ځان کې جذبه را پیدا کوي، د خپل فن سره شوق پیدا کوي. چې ته په کوم فیلډ باندې کار کوي، که ستا د هغې سره شوق نه وي او هغه ته د زړه نه نه کوې، یاد ساته ته په ژوند کې په هغې په مخ کې وړاندې نه شې تللی، ته ډېر څه بایللی شې که چېرې ستا شوق نه وي د خپل فیلډ سره. یعنی که ته غواړې چې یاره تا نه یو ښه ډاکټر جوړ شي، نو پکار دی چې د هغې سره ستا مینه وي، ستا نه یو ښه انجینیر جوړ شي، د هغه فیلډ سره به ستا مینه وي. که ته غواړې چې ته آنلاین ارننګ وکړې، پکار دی چې د آنلاین ارننګ چې کومې زده کړې دي د هغې سره ته مینه وکړې، د هغې سره محبت وکړې، د هغې سره ستا یوه جذبه وي او په یو ټایم یوه فیصله کوئ، یا کومه یا نه کومه. چې کومه زه به مینه ساتم، زه به محبت ساتم د خپل کار سره، د خپل فن سره. ادروایز چې نه کومه، نو بیا هسې خپل ټایم مه ضایع کوئ، خپل وخت مه ضایع کوئ، بس هغه څه کوئ چې په څه کې تاسو خوشحاله یئ. اوس دوستانو دویم کم څیز چې دی د کامیابۍ دپاره هغه دا دی چې ستا کمیونیکیشن سکلز پکار دي، روابط. یعنی په کوم فیلډ باندې چې ته کار کوې د هغه فیلډ مطابق پکار دی چې ته بل پوهه کولی شي، ته زده کړې هم د هغې مطابق کولی شي. کم خلک چې ستا سره کار کوي پکار دی چې هغه ته په هغه څیز باندې پوهه کې د بل خبره واورې، بل ته خپله خبره وکړې. ته چې کوم څیز په مخ کې وړاندې بوځې، آیا ته په دې باندې بل انسان پوهه کولی شي که نه شي پوهه کولی؟ که چېرې پوهه کولی شي نو دا ستا ښه کمیونیکیشن سکلز دي، که نه شي پوهه کولی نو پکار دی چې ته د دې زده کړې وکړې، ادروایز ته به بیا ناکامۍ طرف ته ځې. کمیونیکیشن سکلز ډېر زیات ضروري دي. یعنی ته بزنس کې د بزنس ریلیټډ د مختلف څیزونو نه ته خپل ځان خبر کا، د هغې په مختلف انګلو باندې ځان پوهه کا چې یاره به دلته څه کول پکار دي، بل به څنګه پوهه کومه، ځان به څنګه پوهه کومه، د خلکو سره به روابط څنګه په مخ کې وړاندې بوځمه. ادروایز بیا به ته ناکامۍ طرف ته ځې. یعنی کمیونیکیشن سکلز ډېر زیات ضروري دي چې ته خبره کولی هم شي او اورېدلی هم شي. دریم څیز چې دی هغه هم ډېر زیات ضروري دی، هغې ته وایي ټیم ورک. یعنی پکار دی چې په کوم فیلډ باندې ته کار کې او ته غواړې چې په مخ کې وړاندې لاړ شي، ستا یو آفس دی د آنلاین بزنس حوالې سره، یا ته په انجینیرینګ فیلډ باندې کار کې، یا ته په کنسټرکشن باندې کار کې، یا ته په د ژوند په هره شعبه باندې کار کې، پکار دی چې ته یو ښه سلیکشن کولی شي په ټیم ورک کې، چې ته یو ښه وګړی پیژنې چې او دا په دې څیز باندې پوهېږي او د دې کار دپاره دا کنسرن کس ټیک دی، چې ته ښه فیصله کولی شي په ښه وخت باندې او ښه پرسن یعنی رایټ پرسن ته سلیکټ کولی شي چې د دې کار دپاره دا سړی پکار دی او هغه ټیم ته را یوځای کې، د هغوی سره ته مشورې کې، هغه په خپله خبره باندې پوهې کې، د هغوی په خبره باندې خپل ځان پوهې کې. یعنی د ټیم ورک نه انسان کله هم په ژوند کې په مخ کې وړاندې نشي تللی. یاد ساته یو ښه پلیر ښه کیپټن نشي جوړېدی. د ښه کیپټن دپاره پکار دی چې د هغه کمیونیکیشن سکلز هم برابر وي، څنګه چې دی نه وړاندې ما ویل، او د هغه جذبه هم برابر وي. او همدغه رنګې چې ما تاسو ته ویل ټیم ورک پکار دی چې د دوی انډرسټینډینګ برابر وي، د ده سره چې په دې ټیم کې کم 11 کسان دي د دوی روابط هم برابر دي. او همدغه رنګې دوی ته پکار چې یو بل پوهه کوي، د یو بل په انډرسټینډینګ باندې پوهېږي، ادروایز دی به بیا ډېر زیات پرابلم فیس کوي. همدغه رنګې دوستانو یاد ساتئ څلورم څیز د سکسیس دپاره ډېر زیات ضروري دی چې هغې ته وایي پروسس. یعنی ریزلټ باندې فوکس مه ورکوه چې د دې نه به څه جوړېږي، په پروسس باندې ځان پوهه کا. یعنی یو انسان دی هغه وایي چې یاره زه غواړم چې د ونې نه میوه راوباسمه، نو په میوه باندې به فوکس نه ورکې بلکې په ونه باندې به فوکس ورکې. د چې کوم پروسس دی، یعنی یو بوټی راوړل دي، بوټي ته اوبه اچول دي، د هغه جرړې مضبوطول پکار دي، د هغې خصمانه کول پکار دي، د هغې نه بعد به د هغې شاخونه سیوا کېږي، په هغې کې به همدغه رنګې ګل به هغې ته راځي او د ګل نه بعد به په هغې کې بیا میوه راځي. او که ته ډایرکټ د میوې سوچ کې فکر کې، یاد ساته ته به لاس طرف ته ځې. که یو انسان غواړي چې په ژوند کې په مخ کې وړاندې لاړ شي، هغه د ډېرې زیاتې پیسې وګټي، نو د پیسو ګټلو یو پروسس دی. هغه پروسس مختلف کېدلی شي. یعنی ته په کوم فیلډ باندې کار کې، ته وګوره چې یاره په دې پروسس کې کم خلک په مخ کې وړاندې تللی دی، دا پروسس څنګه خپل کړی دی، هغه پروسس ته په یو خپل سټایل باندې وکړه، د هغې به تا ته یو ښه ریزلټ میلاویږي. او که ته وي چې نه یاره زه ډېرې زیاتې پیسې ګټم، نو په لاره ګودره کې به یو چا ته ودرېږې، یا به ته یو قسمه غلا ته لاس واچي چې ته وې زه یکدم مالداره شمه، نو بېشکه دغه خو کېږي، دا شارټکټ لاره ده، خو په دې کې ته سر هم خوړلی شي. نو د دې وجې نه انسان ته پکار دی چې هغه په پروسس باندې فوکس ورکړي، په ریزلټ باندې نه. پروسس چې ستا مضبوط وي، ستا بنیاد مضبوط وي، یاد ساته هر څه به بیا په خپله باندې کېږي. اوس دوستانو یاد ساتئ، پنځم چې کوم زموږ سره ډېر
اهم سیز دی په سکسس کې، هغه ته وایي کنسسټنسي. تاسو په پښتو کې هغه پیژندلې شئ د مستقل مزاجۍ په نوم باندې، چې مستقل مزاجي څه ته وایي. کله چې په یو انسان کې مستقل مزاجي نه وي د سکسس طرف ته نشي تللی، د یو سیزم په کار نشي راتلی. کنسسټنسي مطلب دا دی چې په کوم فیلډ کې ته کار کې ته به ناکامۍ طرف ته ځې، ته به بیا راپاسې او ته به فایټ کې او د کامیابۍ حاصلولو کوشش وکړي. څومره خلک هم چې نن سکسس طرف ته تللی دي، تاسو وګورئ چې هغه څه کړي دي، هغه څه سره هغه مینه کړې ده، محبت یې کړی دی، بار بار یې هغه ټرای کړی دی، د ټرای نه بعد هغه سکسس طرف ته تللی دی. کنسسټنسي مستقل مزاجي پکار ده، یعنی ته په ژوند کې مخکې وړاندې تلل غواړې، په یو بزنس کې ته کار کې، هغه بزنس به پرېږدې نه، او نه به د هغه بزنس سره گپ شپ لګې، بلکې ته به بار بار په هغې باندې ټرای کې، ته به ناکامۍ طرف ته ځې، تا ته به پرابلمز راځي، د هغه پرابلم سالوشن به ته راوباسې، ته به د هغې نه تښتې نه، یعنی په هغې باندې به ځان برقرار ساتې، په مینه محبت باندې، په یو جذبه باندې، او وې به چې مالا څه فایده راکوي هغه دا سیز دی په کوم فیلډ باندې چې ته کار کې، او بار بار ته په هغې باندې ټرای کې، د هغې به ریزلټ څه راځي؟ سکسس. یعنی کنسسټنسي ډېره زیاته ضروري ده. دغه 15 سیزونه دي چې دا ستاسو ژوند بدلوي. ته به یې کله شروع کې دا په تا ډیپینډ کوي.